تاسو ته مې یو کیسه کړې وه چې زمونږ یو خپل دی چېرته تحصیلدار له ورغلی و چې تحصیلدار له ورغلی نو ښځې له چې راغی چې وا ښځې چې صاحب له وې راغلم داسې په کرسۍ کې راته راپورته شه ورغاړې وته و په ملې یې وټپاولم و بیا یې راته وویل چې په دې کرسۍ کې تشریف کښېنه وی چې ښځې په دې پوه نه شوم چې تشریف څه دی نو ښځه ورته وایي چې دې کونې له دې تشریف یې که نه وی چې نو ته وګوره دی ما دې کونې دومره عزت وکړه چې تشریف یې ورته ووایي تاسو دغه دبلدینان قبایل دا شی تحصیلدار را روان تحصیلدار خدای راستي که مونږ په سړو کې هم ګڼو چې ځان ته څه وایي په ایمان درته وایم که انسان راته ښکاري انسان به راته هغه ښکاري چې کوم د خدای او د محمد رسول الله تابع وي په دولت او په اقتدار که ما ته څوک انسان ښکاري زه به د سړي بچی نه دولت صحیح دولت خو سپو سره هم ډېر دی ته ورشه نن دا دولتمند وګوره والله که د سړي خولۍ خبرې نه ورځي وله یو دولتمند مونږ سره په جرګه تللی دا خلک چې تاو راتاو کېدو چې خان هم را سره تللی دی خان نو چا سړي له ورلو نو هغه ته وایي چې مونږ راغلي یې او مونږ راغلي یې او ته د سره جوړه وکړې خوله کاشوغه کاشوغه کوي هغه ته دا خبره ما ورته خان ته چپ خبره نه پوهېږي مړه زه ورته شروع شوم یې خان د خو د خبرو چل نه ورځي اوس خدای وایي چې علم په خره بار کې په خره د کتابونو بار په خره کې د خر مولا کېږي نو دولت چې په خره بار کې نو خر سړی کېږي بې عمله مولا داسې مثال دی که مثل الحمار یحملو لکه ګنج د کتابونو پې باري بې عمله مولا داسې او بدتمیزه انسان دولت عربونه روپۍ ورسره دي والله که خبرې وله ورته تاسو دوا برکت دی اگر چې زه په غرونو پیدا یم اوس تاسو د دوا برکت دی په پاکستان کې چې ځان ته څه وایي په ایمان کې ما سره خبرې کولی خبرې د هغې وجه دا ده چې ما ته هغه سړی ښکاري چې د چا زړه کې دا درد وي اخیری ټکی واورئ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین یو سړی مسلمان نه دی چې څو پورې پیغمبر وایي زه ورته د مور او پلار نه د بال بچ نه او د ټولې دنیا نه زیات محبوب نشم دا سړی مسلمان نه پیغمبر وایي چې زه د مور او پلار نه ما زیات خوښ نه کړي د بچو نه مې زیات خوښ نه کړي او د ټولې دنیا نه مې زیات خوښ نه کړي نو ته مسلمان نه یې اوس ووایئ په ایمان چې په دې ټول پاکستان کې به داسې کسان څومره وي څوک د ښځې ټیله دین دی څوک د بچو ټیله دین دی د چا دنیا سره واسطې دي د ښځه ورته تاسو د 4 بجو ټایم کې د سړک سره ومنئ 4 بجو غرمۍ خلک اوده پراته او په 4 بجې د ښځو توبرې په غاړه کې اچولي او په دې سړک روان دا د چا ښځې دي او بیړم تباش آسماني سیلاب در باندې راشه چې یو ښځه پاتې نه شي امین کوي چې دا ستاسو زمونږ ټولو ښځې مړي وایه بابا چې ښځه دې مړه خدای دې مړه مثال دې ښځو جوړ کړی په خدای قسم چې د دې ښځو د لاسه به داسې قهر په دې پاکستان نازلېږي چې سنبالولی به نه شي بیا به جاړئ عمر نه به هم جړا څوک راټینګولی نه شي نن د ښځې خفګان نه شي برداشت کولی بیا به ستا عذاب ته څنګه بد راشي دې وجې نه عزیزانو لږ سوچ وکئ خدای او د رسول درد په زړه کې پیدا کوي
دا جان خو تباه دی چې آخرت هم ښه شي. چې دا مونږ چې کومه زمانه کې اوسېږو او د اسلام ټیکهداران ځان ته وایو، داسې درد به د یو نوجوان په زړه کې تاسو وګورئ چې هغه د ړومبۍ شپې ناوې هغه قربان کی او لاړ شي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ناموس باندې ځان قربان. داسې درد به زموږ زړه کې وګورئ یا پیدا به شي، تصور یې نه کي. عزیزانو دوه خبرې دي، دا ښه په کلاو غوږونو واورئ چې الله سره او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه د بدن د ټولو رګونو نه تاو نه وي او د الله او د هغه د رسول د هر فرمان ته دی مطیع نه وي. تصور هم نه کوئ د هغې سره متعلق د اسلام چې دا مسلمان. مونږ ټول عزیزانو برای نام مسلمانان حقیقت کې کومه نقشه چې الله جوړه کړې ده او کومه نقشه جناب محمد رسول الله جوړه کړې ده او په هغه نقشه د ژوند پوره تعمیر ونه کې نو دا ژوند به داسې وران شي چې د سر او د خپو پته به نه لګي. هر شی زړه سره تعلق لري او په زړه باندې. دا به تاسو له پېښور ښار ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روڈ سرای فقیر خان د ناصر خان سره هر ساعت ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقاریرو کې آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دا کیسٹ په فرمائش د حافظ حبیب الله صاحب او حاجی توکل خان صابر صاحب او حافظ شادراز او حافظ محمد اسلام گل صاحب ڈکیگی پېښور ښار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان د ناصر خان سره هر ساعت ملاویږي. علیم بذات صدور وي. الله وستا پسینه کې چې څه ارادې دي زه په هغې پوهېږم. اپ آنن فآنن کې ما تایید پټېدی ته دي که زمون عبادات په کوم نیت وي عام ته پټېدی نشي. که زمون د دنیا روزګار په کوم نیت وي عام ته پټېدی نشي. که زمون دنیا خلق سره روابط په کوم نیت وي عام ته پټېدی نشي. د دې وجه نه ته یو سکنډم د الله د علم نه بار نه یو سکنډ ستا د سترګو هر رب چې دی هغه هم د الله د علم نه بار نه دی. په دغه جنگ کې پیغمبر ولاړ دی گزار یې وخوړو او غاښ مبارک مات شو. چې مات شو بی بی عائشہ او بی بی فاطمه لګیا دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې نه وینې پاکوي. په دغه وخت کې په حضرت حمزه هم شروع شوه. حضرت حمزه هم شهید شو.
رسول الله صلی الله علیه وسلم لوینه پاک کړه د حضرت حمزه شهادت ته ګوري چې څو وخت شهید شو. وحشی نامه وا اگر امنډ کړه او د حضرت حمزه نه لاسونه غوس کړه، خپېم ته غوس کړه، پوزه هم ته پرې کړه، وګونه هم ته پرې کړه، د ټول بدن مسله ورته وکړه. پیغمبر ورته ګوري او حضرت حمزه د پیغمبر سو ها سیو زيو خبر انا شي کوله تو عمو دا اوس یو ظالم کوته کې او تاسو ته ونی سم سه خوند راځي پیمان مونږ ګډ وډ یو ټول پیغمبر ولاړ دی او تر سره دا معاملې کی هند نامه وا هغه بدبخت را منډه کړه او د حضرت حمزه سینه وشلوله او دننه نه زړه راوېستو او پازړه باندې چکونه ولګو او پیغمبر ورته ګوري. جنگ ختم شو، صحابه ناستو د احد غر باندې یو چاره غوندې ده، هغې دفاع کوله د نور دشمنانو. د حضور غاښ مبارک چې شهید شو نو شیطان آواز وکړو چې ان محمدا قد مات، رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو. صحابه هغه مورچه پرېښو لاندې راکوش چې حضور وفات شو. نو څه کوو؟ فورا ورته دا انتباه وشوه چې تاسو دا جنگ د پیغمبر دپاره کولو. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. محمد نه دی مگر یو رسول دی، که دی وفات شي یا دی شهید کړی شي نو انقلبتم على اعقابكم، تاسو به تختئ په پوندو باندې. دا جنگ خو تاسو د خدای دپاره کولو او چې خدای دپاره م کولو نو ان الله حی لا یموت، الله ټول عمر به ژوندی اب مړ کېږي نه. دا تنبیه صحابه ته وشوه چې خبردار بیا داسې ونه کړي. زما عزیزانو رسول الله صلی الله علیه وسلم جنگ ختم شو، شهدا د احد راوړه، جنت البقیع کې ټول خښ کړه. څو ورځې چې تېرې شوې یو پته ولګېده چې په دې غره کې یو سړی دی، چیله یې ساتلي دي. هغه ته دا پته ولګېده چې زه چې په چا عاشق یم د هغه یو غاښ مبارک شهید شوی. فورا یې انګور راواغسته او یو غاښ یې وویست. پته ورته ولګېده چې ما پاس غاښ وویستو، هسې نه چې د هغه لاندې غاښ شهید شوی نو لاندې نه یې وویست. بیا خیال کوي چې هسې نه چې د هغه د جام نه غاښ شهید شوی نو جام نه یې وویست. خلاصه دا چړکې وې چې دا ټول غاښونه وباسه چې د هغه کوم شهید شوی یا به پخپله پکې راشي. او سړی داسې سړی دی چې شپون دی، پیغمبر یې لیدلی هم نه دی، نالیده پې عاشق شوی و، نالیده. او په غرونو کې واورېده چې زما محبوب غاښ شهید شوی دی نو د خولې ټول غاښونه یې وویسته چې زما خوله کې دی ټول نه یي چې د هغه یو نه. دغه وجه وه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات کېده وصیت یې وکړو چې دا زما چپن به د غره شپونکي له وړئ. تاسو خیال را څو ورځې چې تېرې شوې دا وحشي او هندا دواړه راله او د پیغمبر په مجلس کې کېناست او لاندې ګوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړو چې تاسو څنګه راغلي یې؟ وی یا رسول الله
مونږ په هغه کړي عمل پیمانه یو. حضرت حمزه سره چې مونږ څه کړي دي په هغې پیمانه یو. اوس توبه وباسو او اسلام راوړو، خو په دې شرط که هغه ګناه الله مونږ ته معاف کوي. وایي په ایمان چې د چا تره سره د ستا په مخ کې دا عمل شوی او بیا هغه ښځه او سړی تا ته راشي ته بیا معاف تاسو بیا معاف کړي. دا پښتانه دا اشنغر دا خلک وایي چې مینګه پښتانه، تاسو هغه وخت کې هم پښتانه یې چې پښتانه مو وایي، ځان ته جولاګان وایي، ندافان وایي، بړواګان وایي. اوس خو هر سړی دبلدین بړوال، هر سړی بړوال. چا چې بربنډه ښځه ځان سره روانه کړي دا بړوایي که نه په ایمان وایي؟ نه ټول وایي چې زما غاړه خلاصه شي. دا صحیح کمزوري که دلی ته خو نه یې داسې چل دی درکړي. خدای فضل دی زما جومات ته دا خلک نشي راتلی، دا دبلدینان چې دي. ته پوه شوې؟ پښتانه د پښتون ښځې ته به چې چا کاږه وکته د ګولۍ نشانه کولو به د ګولۍ. نن د پښتون حال ګور، تماشا یې کوه، کالجونو کې ورشه د لوڼو تماشا یې کوه. نن پښتون نه داسې شی جوړ. سربراهان د ملک اوس ته ماته ووایه چې حضرت عمر یا ابوبکر صدیق امیر المؤمنین شو او که ملک ته به په دوره تلو نو ښځه به یې بوتله ځان سره. حضرت عمر به ښځه بوتله، حضرت عثمان به ښځه بوتله، حضرت علی به ښځه بوتله. اوس د ملک سربراه چې چېرته په دوره ځي نو ګونډۍ ځان نه مخکې روانه کړي او بیا ورته په هوایي جهاز کې ډبل بیډ واچوي چې زما دا بونډۍ چې ده دې له ارام پکار دی. په جهاز کې ورته ډبل بیډ واچوي. نو ته اوس ما ته ووایه چې اذا کان الغراب دلیل قوم، اذا کان الغراب دلیل قوم سيهديهم سبيل الهالكين. د قوم رهنما چې کارغه وي، د قوم رهنما چې کارغه شي، د کارغه لاره کم طرف ته د غولو د ډیران طرف ته. ٹھیک ده؟ نو چې کارغه د قوم مشري نو کارغه خپل هم غولو ډیران ته روان وي او ته به هم د غولو ډیران ته روان کړې. زمونږ د ملک سربراه په 50 کاله کې داسې رانغی چې ښځې یې بورکه په سر کړي. په 50 کاله کې دا خدای مونږ ته نصیب نه کړي. نو زما عزیزانو د پیغمبر اوس دې زړه ته ګوره، څوک به داسې زړه پیدا کړي چې هندي او وحشي ته وایي چې په اسلام راوړو لا اله الا الله محمد رسول الله ویلو باندې دا خو یو حمزه سره تاسو دا کار کړی او چې لاس اف پیم دې پرې کړي او په ظلم ولا چکونه لګوړي. که داسې لسو حمزاګانو سره کړی وی نو هم به د کلمې په برکت نن الله معاف کړی او زه یې معاف شوی. تاسو خیال ده عزیزانو؟ جنګ هم کوه او د جنگ نه بعد چې در سره بد وشي بیا خصلت هم داسې لره، طبیعت هم داسې لره. اوس پرون ما ته یو سړي ووایي چې تاسو دا بار وفات جلسې کوئ، دې نه څه فایده ده؟ ما فایده تې ویلی و مال اثر کرے نہ کرے سن تلے میری فریاد، اثر کرے نہ کرے سن تلے میری فریاد، یہ بندہ داد کا طالب نہیں یہ ہے آزاد. من خپل فرض ادا کوو. معتبر چې جلسې کوي دا عوام ورته دیوالونه رنګوي، دروازې ورته جوړوي،
څه چل دی لکه صاحب مبارک را روان زمونږ در آدم خیل دی چې بله ورځ کتلی در آدم خیل کولې چې وګورئ درې نیمې دړه یو کوله د ملک په سر زمونږ دا دریوال دي که نه درې نیمې دړه یو کوله یې په سر دلته یو پکې راغلی و مال څنګه راغلی رنګونه مانډونه اخلو مال څه ده وی چې ګورنر صاحب را روان ده د لیارې ورته رنګوو او ده سره ته نو مال خدای دې په میزایلو لګوه چې غار شي چې غار شي گورنر در روان دی نو په دې لار خو گورنر خو مال اصل کې دغه دی د کوواټ ته 2 کروڑه ځل په دې لارو تللی راغلی دی هغه وخت کې ورته لارې نه رنګولې چې اوس گورنر شوی دی نو ورته دروازې دي رنګونه دي او چونې دي صاحب رو روان